ته کې هغه سوځولې دي او له سوځولو نه پس هغه بیا روړې دي په دې ځای کې هغه ښخ کړي دي او بسم قدرمنو دوستانو په ملکنډ څخه کوټ کې یو ډیره دردونکې واقعه مخې ته راغلی دی. قسم دی کله کله موږ په خپل ځان باندې ویاړېږو چې چېرته په موږ باندې د کاڼو بارانونه شروع نشي. یو دومره دردونکې داستان، دومره دردونکې واقعه مخې ته راغلی دی. یو ښځه راپاڅېدلې دی، خپل خاوند یې سوځولی دی، بیا هغې نه بد مړ کړی دی او بیا یې په خپل صحن کې ښخ کړی دی. دا ټوله واقعه در سره په دې ویډیو کې بیانوم. تاسو په خپله دا واقعه وګورئ. قسم دی حیران به پاتې شو چې یاره دا خلک کوم طرف روان دي. خو دغه ویډیو لیدونه مخکې کوم ملګري چې زموږ چینل کې نوي دي نو مهرباني وکړئ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. داس چل شوی دی قدرمنو دوستانو. په ملکنډ کې یو ښځه راپاڅېدلې دی، خپل خاوند یې ډېر په بېدردۍ سره وجلی دی، هغې نه یې وروسته سوځولی دی او بیا یې په خپل صحن د کور صحن کې ښخ کړی دی. لازماً به دې سره بل څوک هم موجود وي. هغه خبرې موږ دلته نه چوړو، ولې دا د پولیس کار دی. د پولیس تفتیش چې کله مکمل شي نو د دې حقیقت به مخې ته راشي چې دې ښځې سره نور څوک وو. خو چې څومره هم داسې واقعات راغلي دي، دغه ښځو خاوندان مړه کړي دي، نو بیا د دې شاته چې کومه وجه وي هغه ټوله تاسو ته معلومه دی. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا څنګه حالات روان دي په موږ تاسو باندې، کوم چې موږ تاسو په سترګو باندې وینو او اورو.